سلامونه نیکې لیدل روسانو هیله ده چې جوړ او روغ اوسېږئ. زموږ د خپرونو په دوام باندې دا د نن راغلی یاستو په بوشهر ښار کې د افغانانو اختر دی. تاسو ته نن په تصویر باندې د افغانانو اختر درکوي چې افغانان څنګه اختر په مسافرۍ کې هغه کوي لمانځي څه رقم هغه کوي. زه نورو اطاقو ته ځو او دغه دی بل اطاق څخه شروع کړو. دا ځای کې مرغوي دوستان ناست دي اختر دپاره امادګي نیسي. تاسې ګورئ نو موږ سره پاتې شئ. نن ورځ مو اختر کې مسافرو ته ځانګړی کړی. تر پایه پورې موږ سره پاتې شئ. چی دی دا؟ دا د کوم ځای ده؟ کومه دی کوم؟ ته پرېږده چې زه لږ پرې راشم یې وګورئ. نن د اختر څویمه ده په ایران کې؟ د اختر درېیمه؟ اختر هم څنګه تیر کو؟ په خوښۍ او خوشحالۍ باندې تیر کو. څنګه د افغانستان د اختر سره څومره توپیر و؟ مخکې د خواته راواړه. چېرته لاړلې؟ کوم ځای ته لاړلې؟ وځي ځای کې ډېر عوام تاریکه شوي ده. ډېر ناوخته نه یاستې راغلي که همدغه وخت دی د دې زیده همدغه وخت کې راوځي؟ ښه هوا څومره وخت کېږي چې راغلی؟ 3 میاشتې کېږي. اولین اختر دی چې دلته دې لمانځو؟ او د خیر څه وخت بېرته اراده لرئ چې لاړ شئ افغانستان ته؟ قسمت فیصلې دي چې کله قسمت و افغانستان ته چې به لاړ شو. خلکو اراده نه لري. یا څومره توپیر دی د دې ځای او د هغې ځای اختر؟ د دې ځای او د هغه ځای د اختر خو ډېر توپیر راولي. د دې چې د مسافرۍ ژوند او د خپل کور ژوند ډېر توپیر لري. خفه شوی یې؟ سترګو نه خو دې معلومېږي چې اوښکې راځي. خپل کور مور پلار سره اختر او انشاءالله الله تعالی دې وکړي چې ټول افغانان د دې بدبختیو څخه خلاص شي. یوه ورځ د افغانستان کې دغه څنګه چې دلته کاري زمینې برابري دا خلک عزت وړي همدغسې یوه ورځ موږ د افغانستان څخه همدغسې لاړ شو مختلفو سیمو ته. انشاءالله چې راځي. اسلامي امارات فلحال ډېر کارونه اجرا کړي دي. انشاءالله چې ډېره زیاته مننه. خليج فاس شهر بوشهر